او په اخره کې دا یو خبر کوم د افغانستان په دې هرات علاقې کې زلزلہ راغلی و موږ بعضې ملګرو بله ورځ څه مدد ورسره کړی و د هرات علاقې زلزلہ په زرهاو خلک پکې زخمیان شوي او وفات شوي دي پرون بله ورځ سره یو ملګري رابطه وکړه د هغه ځینه هغه خپل هغه درد خبرې چې کمې ما ته وکړلې چې یاره خاورو ته ناست یو خپل مړي نشو راویستلی کورونه هم پراته دي مړي مو همدلته کې په خاورو کې دي ځای راته نه دی معلوم چې په کومه کمره کې به پروت وي خو چې کوم ځای راکنو نو په هغې باندې ورځې لګي او یو کور دوه کوره نه چې سړی ورسره مدد وکړي ځکه چې پوره غټه صوبه ده او ټوله را پرېوتې ده نو ویل خپله اوس هم زخمي یم لاس خپې مې هغې ویل مات دي یقینا یو درد والا خبره ده چې په هغې خلکو باندې راله زلزله هغه ملګرو له الله رب العالمین د اجر عظیم ورکړي کوم ملګرو ورسره مرسته کړې او دا زموږ خبرې تر ډېر لرو ځایونو پورې رسېږي هغه ټول ملګري که هغه په یورپي ممالکو کې دي یا سعودي عرب کې دي یا عربستان نورو ملکونو کې دي هغې ټولو ته وایو چې د دغې ملګرو سره په اخلاص سره مدد وکړي ځکه دا حالت په هر چا باندې راتلی شي او مسلمان هغې ته ویلی کېږي چې هغه د بل مسلمان په درد باندې خفه شي او د هغه سره په سختۍ ټایم کې ته ودرېږي دې ته احساس ویلی کېږي زموږ نبي صلی الله علیه وسلم موږ له داسې یو تعلیم را کړی دی چې ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السما ځمکې والا باندې رحم وکئ اسمان والا به په تاسو باندې رحم وکړي نو رښتیا هم دا ډېر لوی درد دی چې پلار دې مړي په خاورو کې پروت وي همداسې قبر ته تیار نه بچی دې مړي ښځه دې مړی خور دې مړی وروڼه دې مړه پراته وي په دې خاورو کې او ته دومره پورې بېوسه یې چې هغه راویستلی نه شي ډېر د درد خبره ده کوم ملګرو له الله رب العالمین مالونه ورکړي دي د خلکو سره خپله مرسته کولی شي په افغانستان کې د اتا خیریه بنسټ دارنګه کمر په نامه باندې داسې نور څه دغه دي خپل کوشش وکړئ چې د هغې سره په دغې مرستو کې حصه واخلئ دې دپاره چې د هغې خلکو حوصله افزایي وشي